زه خو وایم چې مل جول کې چې څونه پیدا ده که نه داسې په یوازې ژوند کې نه شي اصل کې بیا پکې شور راځي که نه السلام علیکم هلکه بالکل پیور ګپ شپ به لګو او څنګه چې زه ملګري سره ګپ شپ لګوم نو داسې به هم دې کیمرې سره ګپ لګوم او داسې تصور کوه چې داسې زما یو ملګری دی او ما سره لګیا دی کار به اسان شي وروره خبره داسې ده وروره چې نن سبا یار پسې زه لګي د څنګه حالات راغلي دي چې بالکل که چا سره پیسې شته نو هم نه دی خوشحاله که چا سره نشته نو هغه هم نه دی خوشحاله دا زندګي داسې بس ته شو ویلې یار والله بس هر یو کس داسې بس خپه خپه دی مرور دی او بالکل ته به بس د ځان نه خپه دي که نه بیخي یو بل سره هغه خندا خوندي هغه مزې یاره زه خیران دیم په دې لږ وخت کې نه دی چې دا څونه چینجز راغلل که نه درته ویلی نه شم مونږ چې واړو که نه نو ما ته اوس هم یاد چې شکر الحمدلله دا هم شکر وباسو چې لږ ډېر مونږ هغه مخکیني جنریشن سره هغه زوړ جنریشن سره او نیو جنریشن دواړو کې راځو د دې نه پس دی الله خیر وکړي خو صرف خبره مې دا کوله چې کله به زمونږ د تره زامن تروړی زامن ټول به راجمع شو که نه والله خې اول خو دا وه چې د یو کلي نه واخله تر بل کلي پورې دا ټول خپل دي یاره بس دا لوبې او ټکالې به وې او یاره د اختر بلا مزه وه ټول به دې کلي ته راجمع شو او یو خوند به یو مزه به وه والله په زړونو کې نفرت نه وې دغه نه وه او یک ته ریسورسز کم وو هغې وخت کې خو دا به چې خلک ډېر زیات خوشحاله وي یار دا ذهني سکون ورته نن سبا داسې لنډ ټنګ وخت دی که نه چې بس زه به درته څه وایم تاسو ته په خپله اندازه د دې خبرو نو کوشش کوئ یار ځان له د خوشحالۍ دا کمې موقع چې دي که نه څوک داسې نشته یار چې راشي او فرض که ووایي چې پلانکې خفه دی او زه یې لږ وتخنوم روتخنوم چې خوشحالي شي نو دغه شیزونه چې کوم دي دا خوشحالي به ته ځان له پخپله دا موقع به پیدا کړې صحیح ده که نه او نور چې کوم دی که نه چې څومره ستاسو نه کیدی شي نو بس بل هم خوشحالي ورکوئ ځکه چې دا هم یو ښېګړه ده چې فرض که ته یو کس سره کښېنې او هغه سره یو دوه درې خوږې خبرې وکړې که نه نو په دې باندې هم تا ته اجر او ثواب میلاویږي صحیح ده که نه نو زمونږ زیات خلک چې کوم دي که نه وګورئ نو ډپریشن شکار دي اول زه بیا بل او بیا بل که نه ضروري نه ده شکر الحمدلله ښه وخت تېرېږي ښه هر یو شیز برابر دی خو د انسان هغه لالچ او حرص دونه سیوا شوی دی چې هر یو کس دا کوشش کوي صاحبه چې زه دې په خپل ځان باندې پوره یم خو داسې کېدی نه شي د دې دپاره چې کوم دی نه ته به خپل کم شپور وس چې دی نو هغه به په ځان یو کوې نو هله به دکې مقام ته رسې نن سبا ډېر مشکل دی که نه ټایمو نو دا ګاډې وړې اصل کې بیا پکې شور راځي که نه دې په وجه مې ورته ووایي نو دې څیزونو سره چې کوم دی نو بس هغه ډپریشن چې څونه کسان دي که نه نو هغه وخت د وخته سیوا کېږي وجه څه ده هغوی چاله ټایم نه ورکوي صاحبه بس خپلې دنیا کې مګن دي نو دې سره چې کوم دی نو د هغې دماغو ته ډېر زر ټیسټ رسي او زه خو وایم چې مل جول کې چې څونه پیدا ده که نه داسې په یوازې ژوند کې نشته دی خو که مونږ دې خبرو ته سوچ وکړو او مونږ ځان په دې خبرو پوه کړو هله ګوره دا رکشه موړ یار ډېر زیات شور دی ښه جناب دا رکشه وه ډېر زیات شور یې جوړ کړو ما تاسو ته ځکه وویم چې لږ دمه پکې کوو داسې ده نو بس ځکه یو څو خبرې وې او فرض که ته یو کس له ټایم ورکړې که نه والله چې هغه پې څونه خوشحالېږي نن سبا مخکې به درته زه ته ووایم چې ودونه به وو ښادی به وې که نه یو کور کې لکه د هغه هم خو اچانک راځي خو د ښادی به چې کوم دی دا په پلیننګ راځي نو د چا به چې واده و صاحبه نو هغه له د ملګرو به پروګرامونه کول او یو میاشت به دا تماشې به وې او خندا خوندې به وې که سیوا کړې ده خلکو نه سم مشینان جوړ شوي والله چې نو بس د ځان خیال ساتئ وروره او بس الله دې په دې ملک امن راولي نور قسم
کارونه په ټپه ولاړ دي زمونږ کومې کارخانې او انډسټریز چې دي هغه بالکل په ټپه ولاړ دي بالکل یې څوک فکر نه کوي او وخت د وخت هغه پاورټي او غربت هغه ریشو چې کوم دی هغه وخت د وخته سیوا کېږي خو بس الله دې رحم وکړي یار نور څه ویلی نه شو او بس د ځان خیال ساتئ مړه بس دا به کېږي د انسان ښه وخت هم راځي بد وخت هم راځي بس په دې کې د الله تعالی څه نه څه خیر وي دا امتحان دی او په دې کې چې مونږ الله تعالی طرف ته متوجه شو د الله تعالی نه وغواړو نو هغې کې به زمونږ لپاره ډېر فایده وي نو بس د ځان خیال ساتئ والسلام